إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. یقینا هغه اول پیدایش کوي بیا به دوباره پیدا کوي. اول پیر دا مخلوق چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. همدقه الله به بیا پیدا کوي. په دې کې خو یو دې خبرې ته اشاره ده، اثبات خو د دې دی چې دویم پیر راپاڅېده شي. خو دې خبرې ته به کوم اشاره ده چې کوم رب اول پیر پیدایش کولی شي نو سی چلی چې هغه دویم پیر نشي کولی. د مکې مشرکانو عجیبه خبره ده، دا مني چې اول پیر موږ الله پیدا کړي، خو چې کله به ورته وویلی شي چې دقه الله به دویم پیر پیدا کوي څنګه؟ عجیبه خبره ده. نو چې اول پیر مني چې یو ځای پیدا کړی نو ولې به یې دویم پیر پیدا کړي که څه دي؟ لکه څنګه چې سورت قاف کې الله وایي افعینا بالخلق الاول، ولې په دې اول پیر پیدایش کولو سره زه ستړی شوی یم. زمونږ د انسانانو مطابق د الله په نس خو ګران او اسان نشته، الله د ټول کارونه یو شان دي. خو زمونږ مطابق، زمونږ د تلې مطابق دی چې اول پیر کار ګراني یا به دویم پیر اساني. نو کوم رب چې د انسانانو او د مخلوق اول پیر پیدا کړي هغه ته دویم پیر را پیدا کول به چې ګران خو نه دي. الله وی دا مخلوق ما اول پیر پیدا کړی دا بیا به راواپس کومه. ولې به راواپس کوي؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، د دې دپاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک په انصاف سره. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوی لره څکل دي د ګرمو اوبو نه. وعذاب الیم بما کانوا یکفرون، او عذاب دردناک دی په وجه د دې چې دوی کفر کوي. سبحان الله. الله وی د دویم پر راپاسول به زه کومه لازم. ولې وجه یې بیان کړه؟ وی دا په دویم پیر په دې راپاسومه چې مؤمنانو ته د هغوی بدله میلاو شي او کافرانو ته د هغوی میلاو شي. دا خو د الله د شان سره نه ښایي چې دومره غټه دنیا یې پیدا کړې ده او دا دومره غټې خبرې روانې دي او خلک پیدا کېږي او مري او حادثې او مصیبتونه او امتحانونه او قسمه قسم خبرې، او بیا دې مړ شو ختم خاورې شو خبره ختمه شوه. هغه مؤمن چې ټوله زندګي د الله دپاره تېر کړه هغه هم خاورې شو خبره ختمه شوه. هغه کافر چې ټول ژوند یې په مستۍ کې تېر کړو د هغه هم قصه ختمه شوه. دا خو ظلم شو. بیا ظلم شو که نه شو؟ دا خو بیا ظلم شو. عدل او انصاف دا دی دا، او دا عدل او انصاف به الله کوي چې دوی دې راپاڅولی شي. چا چې ښه کار کړی دی هغه ته د هغې ثمره میلاو شي. یو مؤمن په تورو تیارو کې سهار منزله په جمي کې روان دی، یو سړی په پسته او ګرمه طلایي کې پروت دی، یو سړی سخته تیرۍ په جهاد کې سرې الوځي بدن یې ټوکړي ټوکړي کېږي، یو سړی د بچو په منځ کې ناست دی مزې کوي، یو سړی د علم په طلب کې کلونه ولګوي، ملا یې پکې ټیټه شي ږیره یې پکې سپینه شي او بیا دغه دین خورئ او نشر کوي او یادوي او بیانوي، او یو سړی سهار نه ماښامه پورې مزدوري کوي. یو شی یو سړي په یو ګناه باندې بریک نه لګي په هر شي ورځي. یو سړی تقوادار پرهیزګار ځان د ګناهونو نه لرې ساتي. اگر که نفس هغه ګناه غواړي، نفس خو خواهشات خو بیا تاسو ته معلوم وي چې څنګه نفس خو دا غواړي چې دغه طرف ته د ګناه طرف ته ورشي. یو سړی د ځان یې د نشې نه بند کړی دی، حالانکې بدن نشه غواړي، خوښوي یې، لکه چې هلته شیطان د طرف نه زور دی، خواهشات دي او د ځان بند کړی دی. د زنا نه یې ځان بند کړی دی، پردو جنکو ته نه ګوري، پردو زنانو ته نه ګوري. دا خو نفس وایي چې وګوره، شیطان وایي وګوره، او د ځان بند کړی دی. سندرې نه اوري، فلمونه نه ګوري، دومره پابندیان یې په ځان لګولي دي، او هغه بل چې دقه شان آزاد ګرځي د ځناورو په شان ژوند تېروي، یو شان دي. خبره ختمه شوه. نه، عدل او انصاف دا دی، او دا عدل او انصاف به الله کوي چې دوی دې راپاڅولی شي، او چا چې څه کړي دي هغه ته دې د هغه د کړو بدله میلاو شي. الله وایي ځکه به زه د آخرت راولم. او په دې خبره زموږ د زړه ډېر سخت مطمئن دی الحمدلله. که دې د آخرت ته ورځ نه وی که نه، او دا عقیده نه وي، نو چې موږ به ګوره څنګه ژوند تېرولی.
که څه سخته موږ باندې راشي نو بس مخې ته دا خبر راوړي چې زه الله به آخرت کې دې بدلې راکوي. که دنیا کې سجدې کې راته خوشحالي میلاو نه شي نو زه الله به آخرت کې خوشحالي راکړي. که د مسلمان د زړه ټوکړه بچی مړ شي زه الله به بدلې راکړي په آخرت کې. که مور پلار یې مړ شي زه الله به اجر راکړي آخرت کې به یې ویلم. که څوک ورسره ظلم او زیاتې وکړي زه د آخرت وروستې الله به دې تپوس وکړي. او د الله دپاره چې دا سختې تېرۍ لګي عبادتونه کوي هلکه ولې دومره سختې تېروي آخرت ته هلته به الله سره یعنی معمولی خبره کې هغه اجر طرف ته سوچ کوي او آخرت ته سوچ کوي. معمولی خبره اجر ته او آخرت ته سوچ کوي چې دا به الله ماله دې بدله راکړي الله ماله دې بدله راکړي. صرف د خپل طرف نه بلکې خپل مور پلار طرف نه او خپلوانو طرف نه نیکیانې کوي. داسې د آخرت ته عقیده ده. نن مو یو کتاب کې دا قول کتو چې په سلفو کې به نوم ذکر کړو نوم زما ذهن نه ووتو دا وه. په سلفو کې یو عالم ذکر کړی شوی چې هغه به په روډ باندې روان و او په روډ باندې به څه شی پروت و په لارې کې به څه شی پروت و تکلیف به ورکو هغه به اوچت کړو دا زما د پلار طرف نه صدقه. بیا چې بیسې مخکې لاړ څه بل څه شی پروت وي دا زما د مور طرف نه صدقه به اوچت کړو. ځکه چې دلته حدیث کې راځي چې دا هم صدقه ده نو هغه به د صدقې د مور پلار طرف نه کولی. چې زموږ ذهن دې تللی چې دا هم صدقه د مور پلار طرف نه. زموږ خو دا سوچ دی چې صدقه دې ته وایي چې داسې ښه مضبوط بیګ راوړي د پیسو نه ډک او هغه ورکړي. نو یو سړي په آخرت باندې ایمان یې دا تمه ساتي چې راځي چې کوم کار کوم ما له خو به فایده راکړي زما مور له به فایده ورکړي زما پلار له به فایده ورکړي. د آخرت په باره کې چې انسان هغه عقیده وساتي چې کومه الله او د الله پیغمبر ښوولې دا ژوند ډېر ښکلی تېرېږي ډېر مزېدار ژوند او هغه څه ژوند شو چې د هغې څه پته نه لګي د ځناورو په شان چې اوس یو سړی د عقیدې یې نشته ده به څه ژوند زم د کومو خلکو چې عقیده نشته دوی به دا ژوند څنګه تېروي. لکه ته دې تپوس کوې ته څه کوې په دې دنیا کې څه در راغلی نو دې به څه جواب درکوي چې خوراک څښاک در راغلی. ښه که تکلیف ورته رسي څه سخته ورته میلاویږي هېڅ سوچ یې نشته چې دې دا ولې وجه یې څه ده نه وجه معلومه ده هر دې به څه بدلوي نه هېڅ هم نشته. دا څه ژوند شو بې عقیدې ژوند. بیا د دې نه خو هغه ښه دي لکه دا خو قسمه دهریه و عقیده دی چې هېڅ هم نشته بیا په آخرت کې او نه آخرت شته او بیا هېڅ هم نشته. بیا دوی نه هغه غیر مسلمه ښه دي چې غیر مسلمه دي خو دا عقیده شته چې یعنې یو سړی مړ شي ده ته د ښو بدلم میلاویږي او د بدو وطن میلاویږي د دوی نه لا بیا دغه ښه دي. نو خبره مې ټوله دې پورې راواغستی چې رب العالمین دا وایي وایي چې به په دویم پیر دا خلک راپاڅومه ثم یعیده د دې دپاره لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې مؤمنانو ته بدله میلاو شي په انصاف سره. والذین کفروا لهم شراب من حمیم او کومو کسانو چې کفر کړی دی دوی ته هم بدله میلاو شي جهنم ورته میلاو شي هغه جهنم کې به دوی سکي ګرمې اوبه وعذاب علیم بما كانوا یکفرون دردناک عذاب به دوی ته میلاویږي د دوی د کفر د لاسه.